ملګرو که په دا ملک کې د افغانستان رقم یو اسلامي شرعي نظام ولو نو دا ډیره مشکله وه چې په دا یارو کې به ماخستن دغه افسوسناکه واقعه پیښه سوې وله او که خدای نخواسته سوې هم وله په یو ساعت کې به دننه قاتل چې و هغه گرفتاره سوی وله په دا یارو کې د لمګیر چاچا په کور کې ورور دا د کمانډر شهید جلیل مجک کاکړ زوی پرویز خان کاکړ سره د ملګرو حمله وکړه ماسټر محمد نسیم یوسفزی چې دی هغه قتل کړي بیا یې د هغه لور چې ورور د یو مدرسې طالب علم وله او په کراچي کې چې دی هغه په خپل قوم کې نکاح هم سوی وله بیا د هغه وراره په درو سره باندې وروره ټکان وکړلو او دغسې وتښتېدی حکومت خو چې دی هغه وای په شګو کې موږ ستن هم پیدا کولی سو نو دا قاتل اوس ولې نسې نیوی قبایل ته پکار دی جرګې ته پکار دی چې فوري طور یو فیصله وکړي ورور دا د قومو مسله نه ده نه د کاکړ او د یوسفزي جنګ نه دی ورور دا د یو انسان ذاتي بغض اناد بدمعشي غونډهګردي او شیطانت دی ورور ځانځاني ده کابلی ګاډي د کلاشینکوف دی کمانډر دی او ټیک ټاک دی او فیشن دی او بدال دی ورور د هر چا ماینه ګوزما ماینه د هر چا خور ګوزما ماینه دا نسي کېدلی ورور پښتانه خو د بل پت و عزت و ننګ و ناموس او د چادر او د کور او د چوکاټ او د پردې ډیر خیال ساتي په ډیرو غټو قبایلي جنګو کې موږ دا لیدلی دی چې وروره زنانو او کوشنیانو څخه هیڅ کار نه لري ډیر ټینګان دي جنګونه کوي وروره سارا ته سره وځي دشتو بیابانو غرو ته بازارو کې جنګونه کوي خو در کوره نه رسیږي دا ډیر د بې غیرته سړي کار دی قبایل ته پکار دی چې دغه کورنۍ فوري طور د یارو څخه وباسي دا نور خاندان نه هغه خپله وای دغه لږ چې دی هغه اواره دی موږ هېڅ کار نه ورسره لرو هغه اعلان لا تعلقي کړی دی ورور خالي دغه کور بیخي بد کار دی ورور دواړه کورنۍ په یو ځاګي کې سره وسیږي لکه کیل عبدالله سې چې پسې راخیستې و دلته د یارو سې دي هم دا خلک پسې واخلي چې موږ د ظالم ملګري نه یو ورور او د پښتانه دا تاریخ لري پښتون همیش د مظلوم سره درېږي چې د هر څومره ستړی راسي دا د یارو چوکۍ د پولیس او د لیویز دا ټول عمله ماتله کوي چې په 14 تاریخ یې درخواست ورکړی وي چې دا تړۍ موږ ته په روزه کې راکوي ورور د دې څخه موږ ته پناه راکوي ولې کاروایي نه وکړه ولې د چا د بیرې څوک یې پر سر ولاړو دا ټول بدماشانو کمانډران چې دي دا حکومت یې سرپرستي کوي والله کې بل څوک کوي زموږ د دا شریفانو تاجرانو د دې خلکو څخه په چا راټولوي په دغه بدماشانو بیروي وروره په دغه خو زه د کمانډرانو د بدماشانو دغه په ټیک ټاک او په د ویډیو چې لګیا وي ټوپک یې دی نیولی ورور دی کېږي چالو بالو کېږي دا چا په سړپ کسان دي څنګه نه شرمېږي ورور په د اصلت څنګه نه شرمېږي تی خدای که شرمېږي نو حکومت ته پکار دی چې یو خو د تاڼې ټول عمله ماتله کړي دا په ژړا باندې هېڅ نه کېږي عمل وکړي اکشن واخلي ورور د مظلوم سره ودرېږي دا کورنۍ د دې ځاګي څخه وباسي او زما یو غوښتنه ده چې که مې ونیوئ یا خو د یارو پر چوک باندې پاڼسي ورکړي یا د مچ په جیل کې 3 واره پاڼسي ورکړي 3 مړې کړي دي 3 واره پاڼسي ورکړي هلته به زموږ زړه ټنډه سي یخ سي بیخي مې نه ده پیرزو چې د یارو پر چوک په تاریخ کې په اول ځل باندې د زنانې جنازه پرته وه او روډ بند و پښتنو ته خدای که شرمېږي لږ خشه شرم و غیرت تاسو نه لرئ ټوله قبایل دي د ګرده کورنۍ سره زموږ کار نشته د ګرده خاندان سره نه صرف د دا سړی د کور ورمسمار کې د کور دې وباسي ګرفتار دې کې پاڼسۍ دې ورکړي سزا یې موت دې ورکړي ملګرو زما غږ چې دی هغه ورسوئ د هغه ځاګې پورې چیرې چې فیصلې کېږي